تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د روزي مشته دا توبه نسبنا غړي تقوا حسنا غړي لار شیرنا غړي دا د بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فالسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو عزتمنو لیدونکو اوریدونکو زما د نن بیان عنوان دی او سریزه ده تعصب، نشنلیستی، قوم پرستی. د مقدمې په شکل یو څو مضامین زه بیانوم. د ټولو انسانانو نسب یو دی، ځکه چې د دې دوه دلیل دي. یو خدا ده چې عقل د دې دلیل دی، ځکه چې یو عاقل انسان په دې پوهیږي چې څومره انسانان دي، هغه د یو د آدم علیه السلام اولاد دي، بني ادمان دي. دویم دا ده چې د هغې دپاره قرآن کریم کې هم دلیل شته، چې قرآن کریم کې سورة حجرات کې الله تعالی فرمایلي یا ایها الناس ان خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای خلکو، یقینا پیدا کړی موږ تاسو د یو نر او ښځې نه چې آدم علیه السلام او بیبي حوا ده، او تاسو بیا موږ قبیلې ګرځولي یئ. خو دا قبیلې چې تاسو ما ګرځولې د دې نتیجه او حکمت څه دی؟ هغه دا ده چې یو د بل سره وپېژنئ چې پلانکی د پلانکي قوم دی، د پلانکي قبیلې دی. خو قدرمن، عزتمن او پتمن د الله په نزد باندې هغه څوک دی چې هغه کې تقوا وي، او د دې متعلق په نور حدیثونه هم راشي. دویمه خبر دا ده چې د احساب، یعنی په انسان کې کمالات په انسان کې یا په یو قوم کې یا په یو انسان کې کمالات چې هغه سخاوت دی، جود دی، ورکړه ده، ملما پالنه ده. دویم شجاعت ته بهادری ده. دریم چې دی هغه ترحم او شفقت ته مهربانی ده په بېوزله خلکو. څلورم چې دی تواضع ده، چې ځان د عامو خلکو نه اوچت نه ګڼي. پنځم چې دی چې ظالم څه هر څومره زورور وي، خو د هغه د ظلم د مخنیوي دپاره دی کار کوي، د مظلوم نه دفاع کوي. شپږم تقوا ده، چې په یو انسان کې د الله یره وي، په انسان کې د ښو اعمالو عمل وي، او د بدو اعمالو نه ځان ساتل وي. دا د یو انسان یا د یو قوم هغه لوړ صفات دي چې دغه قوم یې د دغه صفتونو په وجه لوړ کړی په نورو قومونو، او یا دغه انسان یې اوچت کړی په دغه نورو انسانانو باندې. نو دغه اوچتوالی په دغه صفاتو سره راځي، نه په نسب سره. نسب خو مخکې موږ ووایو چې هغه یو دی. درېیمه خبر دا ده چې دغه لوړ صفتونه دا د یو قوم او یا د یو انسان د قیادت او د مشرۍ او د ترقۍ سبب دی. باید د ترقۍ سبب وي، نه د تعصب سبب، نه د نشنالیستۍ او د قوم پرستۍ. تعصب او عصبیت او نشنالیستی او قوم پرستی دا څو قسمه ده. یو دا دی چې یو قوم قومیت پالي، خپله قبیله پالي.
یا ژبه پالي یا سمت او یو طرف پالي یا یو مذهب پالي یا یو شیخ استاز کاغه علمی استاز دی او که روحاني استاز دی. نو تعصب چې دی هغه په دغې شیانو کې کیږي. دا د تعصب ډولونه دي او قسمونه دي. خو د تعصب آثار او نښې څه دي؟ تعصب باندې کمې نښې، کم حرکات او کم صفات پې مرتب کیږي. بد صفت یو دا دی چې په انسان کې بیا فخر رځي په نسب باندې، چې بیا د خپل نسب باندې فخر کوي، د خپل نسب ذکر کوي. خان و نواب و ملک او وزیر و پادشاه، والی، قومندان، تاجر. دویم بد صفت په انسان کې دا رځي چې نور انسانان بیا سپک ګڼي. او دریم بد صفت په انسان کې بیا دا رځي چې بیا د ده سره خلک بغض کوي، عداوت کوي او دی د خلکو سره کوي. بل بد صفت چې په انسان کې رځي هغه به د خلکو په نسبونو کې عیب لګوي، طعن پکې لګوي. او بل په انسان کې تکبر رځي، ځان لوی ګڼي په نورو خلکو باندې. او بل د دې بد صفت دا دی چې د دې اثر دا دی چې د قومونو د ملتونو ترمنځ او د انسانانو ترمنځ بیا اختلافات پیدا کیږي. او د دې په نتیجه کې بیا د قومونو او د ملتونو ترمنځ بیا جنګونه راځي. دا هغه حربه ده د قومیت او د نشنلیستۍ، د قوم پرستۍ چې کفارو د مسلمانانو په خلاف باندې استعمال کړي. د حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه نه چا پوښتنه وکړه، دا د ایران و د فارسو په اصطلاح فارسی و فارسی زبانو او بیا د نسب په حساب باندې غلامو او مسلمان شوی و، خو بیا خو وروستو آزاد شوی. نو چاته نه تپوس وکئ چې ستا نسب څه دی؟ نو هغه ورته وایي چې انا ابن الاسلام، زه د اسلام زوی یم، زما نسب چې شی دی اسلام دی. سبحان الله. کله چې د دا خبر عمر فاروق ته ورسېده چې حضرت سلمان نه دا پوښتنه چا وکړه او دا جواب ورکوي چې زما نسب چې دغه اسلام دی، نو عمر فاروق چې دی که نه وژړل. سبحان الله. او بیا وویل چې زه زوی د اسلام یم. عمر فاروق هم وایي چې زه د اسلام زوی یم، یعنی زم مسلمان یم. نو دا د عقل او د شریعت نه ثابته شوه چې په نسب کې ټول انسانان یو شان دي. نو چې یو شان دي د دوی برتري او ترقي په یو بل باندې هغه صرف و صرف په دغه شپږو صفتونو باندې وه چې مخکې موږ ذکر کړل. د دې په باره کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام څه فرمایلي؟ وعن عیاض بن حمار رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد. رسول الله سلام فرمایلی چې الله تعالی وحی کړی دا ماته چې تاسو یو د بل سره تواضع کوئ، یو بل نه ځان ښکته ګڼئ. نسب کې خو ټول یو شی دی، خو په کمالاتو کې، انساني کمالاتو کې هم یو د بل نه ځان ښکته ګڼئ. تر دې پورې چې تیری دې نه کوي، ظلم دې نه کوي یو کس په بل کس باندې، او نه دې فخر کوي په خپل نسب باندې یو کس په بل کس باندې. رواه مسلمون. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد اذهب عنكم عوبيه الجاهليه وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقي او فاجر شقي الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ولا فضل لعربي على عجمين الا بالتقوى. رواه الترمذي. رسول الله سلام فرمایلی
چې الله تعالی بیولی د ستاسو نه هغه کبر و تکبر د جاهلیت د زمانې د اسلام نه مخکې چې په تاسو کې د کفر په حالت کې چې په تاسو کې کم کبر ولی و تکبر وه هغه د اسلام په وجه هغه ټوله ستاسو نه لاړه ځکه د اسلام ارشادات دا دي چې ټول انسانان یو نسب لري او بوی تللو د ستاسو نه اسلام هغه فخر په پلرونو چې زما پلار چې دی بادشاه دی وزیر دی زما نیکه ملک دی خان دی نبی علیہ السلام فرمایی انسان صرف دو قسمه دی انسان یو مومن دی چې په الله ایمان لري تقوادار دی دویم قسم انسان چې دی هغه بدکار دی او کافر دی بس ټول انسانان دغه دوه قسمه دي او په نسب کې ټول انسانان څنګه دي یو شان دي الناس بنو آدم ټول خلق د آدم علیه السلام اولاد دی ټول خلق د آدم علیه السلام اولاد دی که څوک ځان ته خان وي که ملک وي که ارباب وي که تاجر وي که وزیر وي او که ولسوالو قمندان وي او که هر څوک ځان ته وي او که یو سړی جولا دی ناداب دی او نهی دی دلاک دی او د نورو کسبونو والا دی خو دا ټول څرنګه دي هم عقلا هم شرعا دا ټول د آدم علیه السلام اولاد دی او آدم علیه السلام څوک و آدم خلق من تراب آدم علیه السلام پیدا کړلی شوی و د خاورې نه داسې نه ده چې خان ورباب مالک چې ځان ته وایي وزیر و بادشاه چې ځان ته وایي تاجر چې ځان ته وایي هغه د سرو زرو نه پیدا شوی یا د الماسو نه یا د یاقوتو نه پیدا شوی او دا نور انسانان د خاورې نه پیدا شوي نه آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا شوی ولا فضل لعربین علی عجمین بهتری و فضیلت نشته په نسب کې د یو عربي انسان د یو عربي قوم په یو اعجمي انسان په یو اعجمي قوم باندې او دا د جاهلیت د زمانې د کفارو د موجوده د یوروپ او د امریکې تقریبا د 50 کاله مخکې اوس هم شته خاص کر بیا 100 کاله یوه پیړۍ مخکې چې هغوی کې دا خبره وکړه چې دا تور پوسته دی دا سپین پوسته دی او دا فلان دی او دا فلان دی او په هندوستان کې چې دی کنه دا د ذات پات والا دی دا د اوچت ذات والا دی دا د ټیټ ذات والا دی دغه د کفارو صفتونه د کفارو عادتونه دي خدای په مسلمانانو کې راوسته مسلمانان یې وجنګول په دې باندې مسلمانان یې پې تحقیر کړه لکه اوس نن سبا چې په افغانستان کې دغه د قوم پرستۍ او د نشنلیستۍ او د سمت پرستۍ دا چغې روانې دي چې د افغان ملت نورې وینې تویې کړي او دوی نور هم په اختلاف بندي شي او دوی نور هم یو سرلوړی قوم نشي ورواه حذیفة رضی الله عنه عن رسول صلی الله علیه وسلم انه قال كلكم بنو آدم هر یو د ستاسو اولاد د آدم و آدم خلق من تراب آدم علیه السلام پیدا شوی دی د خاورې نه ولا ينتهين قوم خامخا دې منع شي قوم یفخرون بآبائهم چې دوی فخر کوي پلرونو په نیکونو کم خلک چې پلرونو او نیکونو باندې فخر کوي چې دا احمدزی دی او دا چې دی اسدوزی او دا محمدزی دی دا بارکزی دی او دا فلان دی او دا فلان دی چې دوی فخر کوي په پلرونو باندې د دې نه دې منع شي او لیکونن یا بشي دوی اهونه ډېر سپک ډېر خوار او ذلیل علی الله په الله تعالی باندې من الجعلان د ګونګټانو نه د الله په نس باندې هغه تورو ګونګټانو نه چې هغه ګندګي غوټه کوي بې په پوزه باندې دیکه کوي د هغې ګونګټانو نه د الله په نس باندې دا خلک ډېر سپک وي د الله په نس باندې جبیر بن مطعم رضی الله عنه فرمایي چې رسول اسلام فرمایلی چې لیس منا من دعا الی عصبیة دغه د کفارو مقصد و چې پوره کړی دی او نبی علیه السلام 1400 کاله مخکې ویلي چې دا کار به نه کوئ نبی علیه السلام فرمایلی چې نه دی زما د امت نه هغه څوک چې دعوت ورکوي عصبیت ته قومیت ته نشنلیستۍ ته قوم پرستۍ ته سمت پرستۍ او ژبې پرستۍ ته دا زما د امت نه دی ولیس منا نه دی زموږ د امت نه من قاتل علی عصبیة څوک چې جګړې کوي یو د بل سره په عصبیت او په قوم پرستۍ
ولیس منا من مات علی عصبیت، نه دی زموږ د امت نه هغه څوک چې هغه مړ شي په عصبیت باندې. په دغه لاره کې څوک مړ شوم زما د امت نه دی، او څوک په دغه لاره کې جګړه کوي دم زما د امت نه دی، او څوک چې دغې قوم پرستۍ ته دعوت ورکوي په دې باندې هغه جوړي حزبونه هغه جوړي دا زما د امت نه دی. اخرجه ابو داود. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تقوا حسنا غواړي لار شیرنا غواړي دا د روزي میاشت ده توبه نسب نه غواړي